د هندي الفبا مضمون ګلالیو محصلینو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. تر دې دمه پورې تاسې د هندي ژبې واویلونه او کانسونیټونه ټول ولوستل، خو ځینې داسې غږونه دي چې د هغې کارونه په هندي ژبه کې کیږي، خو ولې هغه غږونه دي چې کوم ته آګت وینجن وایي، یعنی راغلي بیواک توري، یعنی د نورو ژبو څخه هندي ژبې ته راغلي بیواک توري، لکه فرضاً که قاف، زال یا غین یا فی یا خی، دغه ډول تلفظونه تاسې تر اوسه پورې یا دغه ډول غږونه تاسې تر اوسه پورې دلته نه دي اورېدلي. نو هم د دې تورو سره یو نقطه موږ اضافه کوو او دغه غږونه بیا جوړیږي. نو راځئ نن په هندي الفبا کې 15 دانې هغه کانسونین غږونه چې د فارسي یا عربي ژبې څخه هندي ژبې ته راغلي دي، دغه غږونه په هندي ژبه کې نشته، خو ولې یوازې او یوازې په هغې کلمو کې کاریږي کوم چې له عربي او فارسي ژبو څخه هندي ژبې ته راغلي وي. نو زموږ د نن ورځې لومړنی هغه توری یا هغه غږ چې هغه د فارسي یا عربي ژبې څخه هندي ژبې ته راغلی دی او کانسونین دی، هغه هغه څه دی؟ هغه قاب دی. قاب څنګه لیکو؟ دغه کا توری موږ او تاسې دلته لیکو او لاندې دې ځای کې ورته نقطه ږدو چې دا کا په قا باندې وړي. که چېرې ستاسې فکر یي په هندي ژبه کې یا د هندي ژبې ویونکي چې دي هغوی لپاره د دغې غږونو تلفظ لږ څه ستونزمن دی، ځکه هغوی قسم ته کسم وی، کسم، ځکه هغوی په ژبه کې قاف نشته، خو ولې اردو ژبې او یا اوس چې کوم لوستې خلک دي یا په دې اوسنۍ زمانه کې چې د اردو او عربي ژبې ډېری کلمې هندي ژبې ته راغلي دي، نو خلک ورسره یو څه ناڅه بلد شوي دي. نو موږ او تاسې څنګه کوو؟ کاف لیکو او د کاف لاندې ټکې ږدو چې دا کا په قه باندې وړي. لکه فرضاً که د قسم په کلمه کې قا او سا لیکو، ورسره قاسم ما لیکو، ځکه دا تورې اوس موږ او تاسې لوستي دي، نو موږ اوس انګلیسي تور ته ضرورت نه لرو چې د هندي په کلمو کې وکارو. قا مو ولیکه، سا مو ولیکه او مې مو ولیکه. که چېرې دا ټکی دې نه موږ وران کړو نو دا څه شو؟ دا قسم شو، کاف شو، او که چېرته ټکی ورته ورکړو نو دا څه شو؟ دا قسم شو، قسم. نو کاف مو ولیکه او لاندې مو ورته ټکی کېوستو، دا کا په قه باندې واخوته، څه شو؟ قسم. بل دی خ. خ څنګه لیکو؟ همدا کښه لیکو، دې ته تر اوسه پورې موږ کښه ویله، کښه. نو د دې لاندې ټکی ږدو، دا په څه باندې وړي؟ دا په ښه باندې. فرضاً که موږ او تاسې یوه کلمه لرو خبر، خبر څنګه یې لیکو؟ دا ښه لیکو، ورسره با، دغه لیکو، ورسره را، دا لیکو چې څه شو؟ خبر. ځکه خبر همه کلمه ده چې د فارسي یا عربي ده، دا په هندي کې نشته. خبر. نو دا څنګه مو ولیکه؟ کښه مو ولیکه، لاندې مو ټکی ورته ورکړه، که په ښه باندې واخوته. خبر یا خراب، څومره کلمې چې په هندي کې راځي او دا غږ پکې ادا کېږي، نو په دې باندې موږ لیکو. بل غږ څه دی؟ بل غږ غین دی، غ. غ څنګه لیکو؟ همدا ګ لیکو او لاندې دې ځای کې ټکی ورکوو چې ګ په غ باندې وړي. فرضاً که د غم په کلمه کې غم، غم، د هندي ژبې ځینې ویونکي د دې تلفظ صحیح نشي کولی، ځکه په هندي کې غین نشته، هغوی ورته ګم وایي یا ګم. موږ ورته څه شی ویلی شو؟ صحیح تلفظ کې ورته څه شی ویلی شو؟ غم. نو غم څنګه لیکو؟ د ګ لاندې ټکی ږدو چې ګ په غ باندې واوړي. څلورم کوم توری چې دی هغه ز دی. ز. ز یا ز ته ورته غږ تر اوسه پورې تاسې په دې تورو کې نه دی اورېدلی. نو ز. ز څنګه لیکو؟ ج لیکو. یا فرضاً که ځینې خلک په هندي ژبه کې د ز په ځای باندې ج استعمالوي. فرضاً که زما نوم دی زبي، نو ما ته به جبي خلکو ویله، ځکه د ز تلفظ چې دی دا په هندي ژبه کې نشته، خو دا د عربي او فارسي ژبو څخه کومې کلمې چې تللي دي، په کومو کې چې فرضاً که ز، زوات، زی، یا فرضاً که زال، یا فرضاً که زنګلي زی، دا کاریږي، نو په هغې لپاره په هندي کې څه کېږي؟ ج لیکي، جا. کوم یو دی؟ دا ج لیکي او لاندې دلته دې ټکی ږدي چې دا ز ج په ز باندې وړي. فرضاً که راز، ری لیکو، الف ورسره لیکو او دا ورسره لیکو، دلته ټکی ږدو چې دا شي راز. که فرضاً که دا ته موږ دلیکو نو دا په راج باندې وړي. راج خپله حکومت ته وایي په هندي کې، خو که دلته مو ټکی کېوستو نو دا څه جوړېږي؟ دې نه راز جوړېږي. راز موږ تاسو پوهېږو چې د فارسي ژبې کلمه ده.
په هندي ژبه کې چې د عربي یا فارسي ژبو څخه کومې کلمې راځي او دغه زه ته ورته غږونه پرې کارېږي په هغې ټولو کې موږ او تاسې شی لیکو دغه یوازې او یوازې همدا یو زه لیکو. فرضاً که موږ او تاسې پښتو کې یا عربي یا فارسي کې ظالم په زوی باندې لیکو خو په هندي کې ورته یوازې همدغه شکل استعمالیږي. فرضاً که ضرورت په ضاد باندې لیکو خو په هندي کې ورته یوازې همدغه زه استعمالیږي. یا فرضاً که روز په زی باندې لیکو خو په هندي کې ورته یوازې همدغه زه استعمالیږي. یا فرضاً که مذهب په زال باندې لیکو خو په هندي کې ورته یوازې همدا زه استعمالیږي. یا فرضاً که زموږ او تاسې د پښتو کلمه ځنګل مونږ په ځنګلي زی باندې لیکو چې پاس همزه الف ورکوو خو کله چې مونږ همدغه کلمه په هندي کې لیکو نو هلته ورته جنګل وایي. خو فرضاً که ځنګل ورته مونږ وویو نو همدا استعمالیږي. نو د دغه ټولو زه یا زه ته ورته کوم غږونه چې دي د فارسي او عربي ژبې نه چې په هندي ژبې ته کومې کلمې راځي او په هغې کې کارېږي نو دغه ټولو 15 واړو غږونو لپاره مونږ او تاسې په هندي کې شی استعمالوو همدغه جه لیکو او لاندې ورته ټکی ږدو چې په زه باندې وړي. نو راځئ اوس 5م راغلي بیواک توري ته چې هغه ف دی. ف څنګه لیکو؟ دا پ لیکو پ او دغه پ دی دا پ دی دا پ دی لاندې ورته ټکی ږدو چې په چی باندې وړي په پ باندې وړي په ف باندې وړي ف لکه فرضاً که وفا و ټکی ورته ږدو او الف ورکوو چې شو وفا. نو ګرانو زده کوونکو او قدرمنو لیدونکو دغه 15 دانې کم غږونه چې دي دا د عربي او فارسي ژبې غږونه دي. په هندي کې په هغې کلمو کې کارېږي کوم چې د عربي یا فارسي ژبو څخه هندي ژبې ته راغلي دي. په هندي ژبه کې داسې یوه کلمه نشته د هندي ژبې چې هغې کې دي دا غږونه یا قاف یا خ یا غ یا ز یا ف استعمال شي. یوازې په هندي ژبه کې په هغه کلمو کې کارېږي کوم چې له عربي یا فارسي ژبه څخه هندي ژبې ته راغلي وي. نو تاسې د دې هم پریکټس وکئ بار بار یې ولیکئ ځکه دا خو تاسې لیکلي دي. یوازې دغه لاندې ټکي په اضافه کولو باندې چې کېږي د دې تلفظ لږ څه تغییر کوي. نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښه وخت ولرئ.